پاکستان بالاخره د طالبانو په ځواک او خپل کمزوري اقرار وکړ. وايي طالبان خپل هیواد امن کړی خو موږ تباه یو. نور معلومات هم دی ویډیو کې را سره تعقیب کړئ او د ویډیو تر کتلو وروسته ویډیو لایک او خپل نظر مو سره هم شریک کړئ. په داسې حال کې چې پاکستانیان خپل پوځ نمبر 1 ګڼي خو د ټي ټي پی په څیر د یوې وړې ډلې له منځه وړلو توان نه لري. تازه خبر دا دی چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دراني ویلي دي په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې سوله او امنیت ټینګ کړی، له دغه ګاونډي هیواد څخه ترهګري بریدونه یا ترهګریز بریدونه د پاکستان ثبات تهدید کړی دی. دراني د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په 15مه د تلې 14مه په اسلام آباد کې په یو نړیوال سیمینار کې وویل چې بدبختانه زموږ د سولې برخه لا هم ورکه ده. هغه وویل چې د پاکستان حکومت د پاکستاني طالبانو د فراري او توندلارو مشرانو له لوري د ترهګریزو بریدونو د ختمولو په اړه له افغان طالبانو سره خبرې کړې دي. د یو ځل بیا ادعا وکړه چې د طالبانو بریدونه په سرحدي سیمو کې زیات شوي او هغوی په افغانستان کې پناه اخیستې ده. هغه وویل چې په اوسني وضعیت کې د افغانستان اوسنی حکومت پړ نشي ګڼلی. نوموړي زیاته کړه پاکستان هیله لري طالبانو چې څنګه په خپل خاوره کې سوله ټینګه کړي باید زموږ په سرحدي سیمو کې د سولې پر راوستلو کې هم برخه واخلي او د پاکستان د تحریک طالبان سړي چې په افغانستان کې پناه اخیستي یا د پاکستان ته ستانه کړل شي او یا د له منځه یوړل شي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو ډلو د حضور خبره رد کړه. ویل چې دلته هیڅ داسې مسله بهرنۍ یا مسلح بهرنۍ وګړی نشته چې نورو ته ګواښ پیښ کړي. تر دې مخکې د طالبانو د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد ویلي و چې هیڅ څوک د په خپله خاوره کې د امنیتي پیښو په مخنیوي کې د ناکامۍ پړه پر افغانانو او د طالبانو پر حکومت نه اچوي. یعقوب مجاهد د سې شنبې په ورځ د اګست په 15مه د زمري 24مې یوې غونډې ته وویل چې ځینې هیوادونه د دې لپاره چې د امنیتي پیښو په اړه د خپلو خلکو فکرونه بلې خواته واړوي افغانستان تورنوي.